افغان حکومت ته دوه خبرونه هند لخوا د سفارت سپارل او د مقاومتیانو اختلاف. جزئیات دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. انډیا ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې نوې ډیلي له کابل سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړي او ممکن په راتلونکو څو میاشتو کې به دغه هیواد کې د افغانستان سفارت افغان حکومت ته وسپاري. ورځپاڼه په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د شمالي ټلوالې د پخواني مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوښښ کوي چې د افغان حکومت پر وړاندې مقاومت ته ادامه ورکړي، خو کله چې اسلامي امارت پر افغانستان واک ترلاسه کړی یا د ډله له منځه تللې ده. انډیا ټریبیون ټینګار کړی چې هند غواړي له طالبانو یعنې اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې کړي، خو که نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت اوسني افغان حکومت ته وسپاري دا به د شمالي ټلوالې پاتې شونو ته توره ورځ وي. بلخو مقاومتیانو د داخلي اختلافاتو سر ټکولی. د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 40 کال په مناسبت د افغان حکومت د مخالفو تش په نوم جبهو او ډلو ټپلو ځینو مشرانو په انلاین ناسته کې له خپلمنځي اختلافاتو سر ټکولی او د دوی په خبره همدا اختلافات پر دوی د طالبانو بریا لامل شوي دي. د مقاومت په نوم د خیالي جبهې مشر احمد مسعود یادې غونډې ته ویلي طالبان ځکه زموږ پر وړاندې بریالي دي چې موږ یو د بل پر ضد درېږو. له دې ورهاخوا محمد محقق هم د مخالفو جبهو ترمنځ یووالی او د اختلافاتو له منځه وړل جدي اړتیا ګڼلې او ټینګار کړی چې یو بل باید ومني او اختلافات پای ته ورسوي. د مخالفو ډلو ټپلو ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو داسې مهال ټینګار کیږي چې د دوی ډیری مشران د شدیدو خپلمنځي اختلافاتو ورهاخوا په مخامخ او انلاین ناستو کې تر لفظي او فزیکي شخړو رسېدلي دي. په عام باور د دوی ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو ټینګار یوازې د انلاین ناستې تر غولونکو شعارونو محدود دی او په حقیقت کې یو د بل وینو څښلو ته ناست دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.